ارواښاد غني خان وایي چې دا موږ ولې پیدا یو، تقاضا د ژوندون څه ده؟ زه یې داسې جواب غواړم چې ضمیر پې مطمئن کړم. هر څوک اوتې بوتې وایي، څه دروغ او څه رښتیا دي. یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی. ما ویل ښه ده زه منم، خو یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی. چې څوک ښه کړي هغه ښه دی، چې څوک بد کړي هغه بد دی. ما ویل ښه ده زه منم، خو زما بله عقیده ده که سجده د ژوند مقصد دی نو لعنت په داسې ژوند شه. دا خو صرف تجارت شو، دا لا څنګه محبت شو، دا لا څنګه عبادت شو. سجده نه شوه مزدوري شوه، یاره دا څنګه یاري شوه. سجده نه شوه مزدوري شوه، یاره دا څنګه یاري شوه. یا زما ضمیر کافر دی، یا دا خلک لیوني دي، یا دا خلک لیوني دي.